In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر محمد صابر یم د سلک له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. په تیر درس کې موږ د سمپل پرزنټ ټینس خبره کړې وه and we talked that how we can use simple present tense in the correct places were explained. The simple present tense هغه دقیق ځایونو باندې موږ بحث کړی in which places we can use simple present tense. Today we talk about the structure of simple present tense. نن موږ د simple present tense په ساختار او جوړښت باندې بحث کوو. که موږ تاسو دغه خپل بدن ته ځیر شو موږ یو structure او ساختار لرو او دغه ساختار کې موږ مختلف اعضا او غړي لرو او د هر غړي خپل ځای درست او مناسب معلوم دی. That's why we have an erected structure. ځکه موږ یو ولاړ او عمودي structure لرو. سر معلوم دی، غوږ معلوم دی، پزه معلومه ده، لاسونه معلوم دي and so on. دغه شان که موږ تاسو بازار او مارکیټ ته لاړ شو غواړو چې ځان ته رخت واخلو، کپړه واخلو، نو موږ خامخا دکاندار ته وایو چې یا یو جوړه راکه یا یو میټر راکه یا یو ګز راکه چې دغه جوړه میټر او ګز دا یو معیار دی. Likewise we have structure. Likewise we have structure in each and every tense. په هر ټینس کې موږ یو ساختار لرو، جوړښت لرو and according to that we have to weigh our sentences. د هغې مطابق باید موږ خپل جملې وتلو. We have to measure our sentences according to that particular structure. موږ باید د هماغه ساختار مطابق خپل جمله measure کو، ویتلو، وی ګورو چې آیا دغه جمله مو درسته ده او یا نه. If you have anyone with you or not, you will not make a mistake when you understand the structure. که ته څوک لري او که نه لري you will not make a mistake. ژوند کې ته خطا کولی نه شي when you understand the structure. کله چې په دغه ساختار باندې دقیق پوه شي. So that's why structure is the most important thing in learning different tenses. نو په دغه وجه باندې که غواړې چې انګلیسي ټینسونه زده کړې structure is very important. structure او ساختار ډېر زیات اړین او اهم دی. Coming to the structure, the main structure of simple present tense is we have subject and we have a verb. With the verb we use SRES and the rest of the sentence. مونږ اول subject لرو. Subject means the doer of an action or whatever our sentence is about. زموږ جمله چې د چا یا د څه په اړه هغه زموږ ستاسو subject دی. subject موږ څه دی؟ فاعل، کارکوونکی دی. and then we have to use a verb. بیا سره مونږه verb استعمالو. د verb سره مونږه s یا es یا ies استعمالو. په بریکټ کې ځکه بند شوي دي چې یا یې ورسره استعمالو یا یې ورسره نه استعمالو. د چا سره استعمالو د چا سره نه استعمالو. په دې باندې په دغه لاندې سټرکچرو کې بحث کوو. او کله که موږ تاسو سمپل پرزنټ ټینس ګورو په هغې کې موږ خپل ساختار او جوړښت ګورو. دغه ساختار او جوړښت چې دی اول به خامخا سبجکټ وي، یو کارکوونکی به وي، یو فاعل به وي، د هغې سره به ورب وي او دغه ورب سره به مونږ یا اس یا ایس یا آی ایس استعمالو. کله چې سبجکټ څوک وي ورسره استعمالو، کله چې سبجکټ څوک وي ورسره نه استعمالو. او آر اس معنا rest of the statement, rest of the sentence یا مونږ ورته کمپلیمنٹ هم ویلی شو یا پریډیکیټ ورته هم وایي په مختلفو ځایونو کې. نو دغه نوره پاتې باقي جمله چې کومه ده هغه ورسره استعمالو. دغه راته زه په مثال کې واضح کوم. دغه یو دو مثال یې ما لیکلي دي چې سلیمان plays cricket. سلیمان plays cricket every day. سلیمان plays cricket in the morning. سلیمان plays cricket in the afternoon. سلیمان is a subject. play plays. play plays دلته سره مونږه اس استعمالو. and cricket is complement. Yeah, this is
the rest of the sentence. Suleiman cricket کوي. Suleiman plays cricket in the morning. سحر کې cricket کوي. Cricket in the morning دغه ته مونږ وایو rest of the sentence. خو ستاسو اهم نقطه چې دا هغه به دا وي چې سبجیکټ به وي، د سبجیکټ سره به ورب وي. د دغه سبجیکټ سره دغه ورب اګریمنټ چې کوم پکار دی چې هغه د سبجیکټ مطابق موږ ورب استعمالو تشریح کوو. دوهم I teach you English. I teach you English. I subject دی، teach verb دی، you object دی، English object دی. خو دغه teach او د you English دغه complement یا rest of the sentence مونږ ویلی شو. دا جمله داسې ده چې I teach English to you، داسې هم صحیح ده، او I teach you English. دې باندې بیا بحث کوو چې ډایرکټ ابجکټ استعمالو او کله مونږ انډایرکټ ابجکټ استعمالو، څنګه مونږ هغه ځای بدلولی شو. انشاءالله یو وخت به راشي په دې به مونږ بحث وکړو. خو دا سمپل سنټنس ده چې ساده جمله ده چې I teach you English، زه تاسو ته انګلیسي وایم. دغه دوه جملو ته که مونږ وګورو دلته هلته پلیز اس سره استعمال دی او I teach د سره اس یا ای اس یا آی ای اس نه دی استعمال. انشاءالله په دې باندې بحث کوو. او بیا کوم ځای کې مونږ د اس ای اس یا آی ای اس استعمالو د دې لپاره انشاءالله په راتلونکي کې یو جدا سشن مونږ لرو چې په دې باندې وپوهیږو چې کوم ځای کې مونږ اس استعمالو، کوم ځای کې مونږ ای اس استعمالو، کوم ځای کې مونږ آی ای اس استعمالو، یا دغه پروننسیشن به څنګه راځي. مونږ وایو چې پلیز، watches, teaches, calls, remembers, washes and as well as others. دغه شان نور د ورب سره چې مونږه ای اس استعمال کوو یا سره اس استعمال کوو یا آی ای اس دغه څنګه پروناونس کیږي. انشاءالله we will talk about that in the coming session. په راتلونکي سیشن کې به په دې باندې بحث کوو. So I'm sure that you will not make mistake in your life in simple present tense. دغه مین سټرکچر شو چې مونږ سبجیکټ لرو، مونږ ورب لرو، او د ورب سره به یا ای اس یا اس یا ای اس یا آی ای اس استعمالو یا به سره نه استعمالو. دغه مین سټرکچر شو چې په دې پوه شئ. انشاءالله دغه سره خپل جمله میجر کوه، دغه سره خپل جمله وزن کوه، دغه سره خپل جمله کمپیر کوه او مقایسه کوه. دا زموږ سره بیا یو مثبت سټرکچر دی. دا زموږ سره د لومړی زموږ سره د مثبت جملې د جوړولو لپاره سټرکچر یا ساختار دی. I, we, you, they او پلس پلورل ناونز یا پروناونز. دوه یا د دوه کسانو نه چې نور ډیر وي هغې سره مونږه دا سټرکچر استعمالو. کله چې مونږ سره I سبجیکټ وي، we سبجیکټ وي، you سبجیکټ وي، they سبجیکټ وي، او بیا دوه یا د دوه نور اشخاص وي د جملې په شروع کې as a subject. نو دې سره بیا مونږ څه استعمالو؟ base form of the verb is used. د verb base form استعمالیږي. base form مونږ څه ته وایو؟ چې د هغې سره اس ای اس یا آی ای اس ورسره نه استعمالیږي، دا ورسره نه استعمالیږي. دې ته مونږ وایو base form of the verb. او آر اس باندې rest of the sentence باندې تاسو پوه شوئ. دوهم، کله چې مونږ سره دغه سبجیکټ هی وي، شي وي، اټ وي یا سنګولر پرسن وي، یو شخص وي، د هغې څه چې کله مونږ تاسو ورب استعمال کو د دغه ورب سره به خامخا په مثبت جمله کې اس ای اس یا آی ای اس استعمالوي. که دا دې استعمال نه که according to grammar, according to structure it is wrong. خو کله په مثبته جمله کې د منفي او د سوالي لپاره سټرکچر جدا دی. دغه مو دوهم سټرکچر شو، دوهم ساختار شو. دغه چې دې زده که you will not make mistake. مونږ پوښتنه کوو. I say I teach you English. زه تاسو ته انګلیسي وایم. پوښتنه ده چې do I teach you English؟ آیا زه تاسو ته انګلیسي وایم؟ که وایم نو ځواب به زما دا وي چې yes I do. که نه وایم no I do not. پوښتنې لپاره مونږ سره بیا دغه سټرکچر دی چې هماغه چې کله I, we, you, they دی د دې سره مونږ د جملې شروع ته څه استعمالو؟ do. I play. Do I play? We listen. Do we listen? You listen to me. Do you listen to me? Ahmad and Mahmoud یا they play volleyball. Do they play volleyball? که جواب yes yes they do. که نه
no they do not. نو do مونږ د I we you دې سره د جملې شروع ته مونږ do استعمالو کله چې مونږ چې جوړو پوښتنه جوړو او ځواب مونږ سره مثبت دا ده چې yes plus pronoun نو دغه مونږ سره بیا yes I do yes we do yes you do yes they do او کني no I do not no you do not no we do not no they do not یا no احمد and محمود do not خو بیا مونږه په conversation کې څنګه وایو oral بیا مونږ وایو don't په written form کې مونږه full form استعمالو extended form او مونږ په conversation کې یا oral کله چې مونږ شفاهي خبرې کوو بیا مونږه short استعمالو don't یا doesn't I don't want to come to class tomorrow she doesn't want to come to class tomorrow کله مونږ تاسو he she it لرو نو دا هغې نه مخکې مونږ د جملې نه مخکې مونږه does استعمالو کله چې پوښتنه جوړو Ali plays does Ali play cricket جواب یې که په هاوی نه مونږ وایو چې yes he does که نه no he does not نو does he does she does it یا kid یا animal د مونږ وایو چې does it eat milk آیا شیدې خوري yes it does که نه خوري no it doesn't مونږ دا مارکر یادو چې does it work آیا دا کار کوي yes it does که نه کوي no it doesn't no he she it سره مونږه د جملې په شروع کې does استعمالو یا د سنګولر کا سره مونږ وایو Ali plays cricket does he play cricket جواب څه yes he does که نه کوي no he does not او دغه بیا هغه short answers دي چې yes plus pronoun کې he she it yes he does yes she does yes it does yes Ali does او که نه کوي no he does not no she does not no it does not no Ali does not او مونږ short به څه استعمالو doesn't به مونږ څنګه استعمالو doesn't no she doesn't no it doesn't no he doesn't اوس راځو دې ته چې یو څوک کار نه کوي Ali کار نه کوي Ali doesn't work نو بیا مونږ استعمالو subject do یا does او plus not plus verb دلته چې بیا مونږ کومه verb استعمالو دغه verb به هم بیس په مفتی verb کله چې جمله منفی وي کله چې جمله منفی وي کله چې مونږ تاسو جمله منفی استعمالو د منفی سره مونږ سره سټرکچر دغه دی چې سبجیکټ استعمالو فاعل ورب دغه هیلپینګ ورب استعمالو do یا does استعمالو او پلس not استعمالو پلس ورب استعمالو خو دغه ورب به بیس په مفتی ورب بیس په مفتی ورب هغه دی چې هغه سره اس یا es یا ies شتون نه لري نو مونږ چې کله بیا منفی جمله زه وایم چې I do not teach you Persian زه تاسو ته دری نه تدریسوم I teach you English زه تاسو ته انګلیسي وایم زه تاسو ته اوس یو څو مثالونه وایم چې مونږ یې څنګه استعمالوو زه وایم چې I watch a film I watch a drama I watch a movie I watch cricket match ګوره I plus watch cricket match دې ته مونږ وایو rest of the sentence I watch a film دې ته وایي rest of the sentence I watch a drama دې ته وایي rest of the sentence خو چې کله دغه subject he she یا it شي نو مونږ وایو he watches she watches and Ahmad watches I wash my clothes زه وایم چې زه خپل کالي وینځم جامې وینځم نو I wash my clothes she washes her clothes I go to university my brother goes to work I call my friends once a week زه خپل دوستانو ته په هفته کې یو ځل زنګ وهم my brother calls me every day هغه ماته هر ورځ ټلیفون کوي زما ورور ماته هر ورځ ټلیفون کوي we study English Ahmad studies Persian studies لرو STUD بیا YI ته چینج کیو ES سره یو ځکه د دې لپاره ان شاء الله مونږ یو څو اصول لرو رولز لرو په غو باندې پراتلونکو کې بیا بحث کوو we invite our relatives once a month مونږ خپل خپلوان په هفته کې یو ځل رابلو Ahmad and Mahmood invite دوه کسان دي invite چې یو کس Ahmad invites his friends
every night I meet you online. زه تاسو سره آنلاین ملاقات کوم. سلما meets her mother every week. هر هفته د خپلې مور سره ویني. iron معنا وتو کول. احمد irons his clothes. Maria irons her clothes every night. I cook meat. I cook vegetable. I cook rice. دغه rice meat دا موږ سره rest of the sentence دی. Ali cooks at home. Ali په کور کې پخلی کوي. احمد remembers his friend's name. احمد د خپلو دوستانو نومونه یاد ساتي. I play, we play, you play, they play. زه وایم چې I play cricket, we play cricket, you play cricket, they play cricket. We play football, we play volleyball, and they play cards. قطعی کوي تاش کوي. نو بیا موږ د play سره rest of the sentence مختلفې جملې استعمالولی شو. احمد plays cricket in the morning. احمد په سهار کې کرکټ کوي. He swims in the afternoon. They swim او he swims. دغه اس سره استعمالیږي د ام سره چې کله اس راشي هغه بیا د زی ساوند ورکوي swims. ان شاء الله په دې باندې په راتلونکي کې زه تاسو ته تفصیلا یو لیکچر جوړم چې کله موږ سره اس استعمال شي یا ای اس یا ای اس استعمال شي هغه څنګه پروناونس کیږي او کله موږ اس والی استعمالو ای اس والی استعمالو ای اس سره والی استعمالو. I run quickly. زه تیزه منډه وهم. یا I run a shop. زه یو دکان چلوم. My brother runs slowly. زما ورور قراره منډه وهي. نو runs بیا مونږه اس سره استعمالو. یا he runs a shop too. هغه هم یو دکان چلوي. دا زمونږ تاسو سره هغه سټرکچر شو چې مونږ تاسو په پازیټیو جمله جوړولی شو، مونږ تاسو په نیگیټیو جمله جوړولی شو، منفي جمله، مونږ تاسو په انټراګیټیو سوالیه جمله جوړولی شو او د ډبلیو ایچ کوېسچن لپاره زه تاسو ته اوس سټرکچر لیکم. We said that we have two kinds of questions. مونږ دا ویل چې مونږ دوه قسمه پوښتنې لرو. یو ته وایي yes no questions، دوهم ته وایي WH or information question. یو yes no question دی چې د هغې ځواب په yes یا په no ورکولی شو. دوهم مونږ سره WH یا information question دی چې د هغې ځواب مونږه په yes یا no نه ورکوو، د هغې ځواب مونږ مکمل معلومات ورکوو. د yes no question لپاره ما سټرکچر تاسو ته ووایو چې do یا does د جملې شروع ته مونږ راولو، بیا سبجیکټ استعمالو، بیا ورب استعمالو، د ورب بیس فارم استعمالو، بیا ریسټ اف د سنټنس استعمالو. دلته مونږ د WH کوېسچن یا د انفارمیشن کوېسچن لپاره مونږه دا سټرکچر استعمالو. WH do یا does پلس ورب او د ورب اولنی فارم استعمالیږي یا بیس فارم استعمالیږي او بیا ریسټ اف د سنټنس باقی جمله چې په دې ما تاسو پوهه کړئ. دغه WH نه مونږ سره څه مراد دی؟ مونږ سره ډیر زیات دي. how many او داسې نور. دا موږ سره ډیر زیات دي چې انشاءالله په خپل وخت کې بیا په هر ټینس کې په WH کوېسچن کې یا به صرف دې دپاره موږ جدا یو سیشن ولرو چې WH کوېسچن موږ سره څه دي. دا یو څو مثالونه دي. موږ وایو چې Ali plays cricket. پوښتنه موږ کولی شو چې what does Ali play. what does Ali play. موږ جمله وایو چې where do you study English. where موږ څه دپاره استعمالو؟ place دپاره، ځای لپاره. نو هغه سټرکچر ته چې موږ وګورو هماغه پوښتنه چې do you study English. do you خو موږ ته where د ځای لپاره استعمالو. دوهم what does Ali eat every morning? question mark. what does Ali eat every morning. Ali هر سهار څه خوري؟
مونږ چې ځواب ورکړو نو مونږ وایو چې he eats rice. مونږ وایو چې when do you have English class. د انګلیسي کلاس کله لري؟ I have my English class every Monday. زه د هرې دوشنبې په ورځ خپل د انګلیسي کلاس لرم. نو when مونږ څه لپاره استعمالوو؟ ټایم لپاره. Why does ذاکر come late. ولی ذاکر ناوخته راځي؟ He comes late because he lives far away from the university. ته ځکه راځي چې دغه د پوهنتون نه ډېر زیات لرې ژوند کوي. How long مونږ د ډیوریشن لپاره استعمالوو. How long does your class last. صنف دی درس دی څونه وخت لپاره جاری وي. My class lasts for 20 minutes. زما کلاس 20 دقیقو لپاره جاری وي. And how much water do we need. How much water do we need. څومره اوبه مونږ ته ضرورت دی. And how many brothers do you have. How many brothers do you have. به دې ته information question phrase وایي چې انشاءالله په راتلونکي کې بیا زه په دې باندې تفصیلا یو لیکچر جوړوم. Now coming to vocabulary. اوس vocabulary ته راځو. I have to present and you have to listen. زه وایم تاسو ته غوږ شئ. Aid, aided, aided. Allow, allowed, allowed. Ask, asked, asked. کله چې په آخر کې کې وي او ایډي ورسره یوځای شي یا کې ای وي او ډي ورسره یوځای شي هغه آخر کې ای ډي دا د ټ ساوند ورکوي. asked, asked, asked. bereave, bereaved, bereaved. beseech, besought, besought. blame, blamed, blamed. call, called, called. change, changed, changed. cheat, cheated, cheated. cheat په آخر کې چې کله ټ ساوند وي او ایډي ورسره یوځای شي د ایډي به جدا سلیبل یا جدا سیلاب ویلی کېږي. نو چیټ، چیټډ، چیټډ، چیټډ. کلایم، کلایمډ، کلایمډ. کرای، کرایډ، کرایډ. کله چې کانسننټ پلس وای راشي آر کانسننټ دی بیا وای دا کله چې موږ د دې سره ایډي یوځای کوو دغه وای آی ته چینج کیږي او ایډي ورسره یوځای کیږي. دا رولز انشاءالله په دې به یو ورځ بیا بحث وکړو. کرای، کرایډ، کرایډ. کور، کورډ، کورډ. کرس، کرسټ، کرسټ. ډاوټ، ډاوټډ، ډاوټډ. ډریم، ډریمډ، ډریمډ. ہوپ، ہوپډ، ہوپډ. کله چې په ساوند ام پی په آخره کې او ایډي ورسره یوځای شي یا ډي ورسره یوځای شي دا د ټ ساوند ورکوي. ہوپډ، ہوپډ. insult, insulted, insulted. joined, joined, joined. joke, joked, joked. judge, judged, judged. دا موږ سره نننی لغات دی او د دې معنو ته راځو. ایډ معنی جمع کول یا اضافه کول. الاو معنی اجازه ورکول. اسک پوښتنه کول. بریو غمژن کېدل، محرومیدل. بیسیچ زارۍ کول، غوښتل، رب ته التماس کول، سوال کول. blame, blamed, blamed. تور تړل، ملامتول. کال تلیفون کول یا آواز کول. change بدلول یا بدلیدل. cheat دوکه کول یا ټګي کول. climb ختل په ونه باندې ختل. cry چغې وهل. cover پوشل یا پټول. curse لعنت ویل، خیراوي کول. doubt شکمن کېدل یا شک کول. dream خوب لیدل. hope امید ساتل. insult بې احترامي کول، بې عزتي کول. join یوځای کېدل یا یوځای کول. joke مزاق کول، ټوکې کول. judge قضاوت کول. د نن لپاره دا بس دی. کوشش دا وکړئ چې زموږ دغه چینل په خپل هم سبسکرایب کړئ، ملګرو ته هم ووایاست تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره اوسئ. د یو ښه ادباد او پرمختللي افغانستان په هیله ژوند مو د خوښیو ډک.